که نیوزیلند افغانستان مات کړي نو څه به کوئ؟ سلام او وخت مو بخیر. که غواړئ په دې به پوره او کره معلومات ترلاسه کړئ ویډیو تر پای وګورئ او له نورو ملګرو سره یې هم شریکه کړئ. د هند کرکټ ملي لوبډلې الراونډر لوبغاړي رویندرا جډیجا څخه د خبري ناستې پر مهال یو خبریال پوښتنه وکړه چې که چیرته د نیوزیلند لوبډلې لخوا افغانستان لوبډله ماته شوه نو بیا به تاسې څه کوئ، چې نوموړي یې په زړه پورې ځواب ورکړی. د رویندرا جډیجا د دغه خبري ناستې په ویډیو ټولنیزو رسنیو کې ډیر لاس په لاس کیږي چې د سکاټلند پر وړاندې د لوبې له ګټلو وروسته یې له رسنیو سره خبرې کولې. له هغه څخه یو خبریال پوښتنه وکړه چې که چیرته افغانستان د نیوزیلند لوبډله ماته کړي خو هند به نیمه پایلوبې ته لاړ شي، خو که چیرته نیوزیلند د افغانستان لوبډله ماته کړه نو بیا به تاسې څه کوئ؟ نو رویندرا جډیجا ورته رښتینی ځواب ورکړ، ورته یې وویل چې بس خپل بیګونه به تړو، کورونو ته به روانېږو، نور به نو څه وکړو. د یادولو وړ دی چې هند د سکاټلند لوبډلې څخه په ستر توپیر لوبه ګټلې ده، خو که چیرته افغانستان د نیوزیلند لوبډله په کم توپیر ماته کړي نو د هند نومه پایلوبې ته د تګ لار پیدا کیږي. خو که نیوزیلند لوبه وګټله نو نیوزیلند به نیمه پایلوبې ته ځي، او که چیرته افغانستان په ستر توپیر لوبه وګټله نو د افغانستان د نیمه پایلوبې ته د تګ چانس شته. که دا ویډیو مو خوښه شوې وي ویډیو پوره وګورئ، لایک او له نور ملګرو سره یې هم شیر کړئ، او که ته زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی چینل در سره سبسکرایب او ترڅنګ یې د بیل نشان کېکاږئ چې زموږ معلومات تاسو ته پر وخت ورسیږي. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. هر چیرې چې یاست تاسې بریا زموږ دعا.